ننګرهار والي شاه محمود میخیل په مشرۍ د چنګاښ په شپږمه ولایت مقام کې په دې ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او استازو سره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د خیل منځنې په موخه مشورتي ناسته وکړه. د دې ناستې پر مهال ولایت مرستیال تمیم عارف مومن، سکتوري خدمتونو رئیس فضل ربی حمیم، بشري سرچینو رئیس احمدزی عبدالزی، د اطلاعاتو امیر شیرشاه همدرد، ولایت وایند عطاالله خوږیاڼي او یو شمېر نورو مسؤلینو هم شتون درلود. د دې ولایت والي شاه محمود میخیل ویل په پلان کې لري چې سږ کال د خپلواکۍ سلمه کلیزه په ځانګړي مراسمو سره ونمانځي، خو تر دې وړاندې لازمه ده چې رسنۍ د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت په عامه پوهاوي کې مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه د ستر شاه غازي امان الله خان مزار په ننګرهار کې دی او د دې سیمې خلکو ته د رسنیو له لارې د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نورو برخو کې د خپلواکۍ ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکړل شي. هغه وایي باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي ترڅو په ورځنیو چارو کې د پردیو هیوادونو د اسعارو پر ځای افغانۍ کارولو کې استقلالیت ترلاسه او ورته نورې کړنې په خپلو ورځنیو چارو کې ترسره کړو. د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند ویل د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د خیل منځنې په موخه 4 کمیټې جوړې کړي چې هرې کمیټې په ښه توګه فعالیتونه پیل کړي دي. هغه د رسنیو استازو څخه وغوښتل چې د کمیټو فعالیتونو ته په انعکاس ورکولو او له نن ورځې څخه د خپلواکۍ اړوند بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو او خپرولو کې په دې ملي پروسه کې ونډه واخلي. د دې ناستې پر مهال د ګډونوالو له لوري د خپلواکۍ د سلمې کلیزې فعالیتونو ته د انعکاس ورکولو خیل منځنې په موخه خپل نظریات او مشورې شریکې کړې.